افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف سره کتلي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف او ورسره مل پلاوي سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې متقي خپل ازبک سیال ته د هرکلي ترڅنګ نوموړي ته ډاډ ورکړی دی چې له رامنځته شوي تحول وروسته په افغانستان کې وضعیت عادي حالت ته په راګرځېدو دی. په دې لیدنه کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په شمول دواړو لوریو پر دوه اړخیزو اړیکو مهمې او ګټورې خبرې اترې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر هغه کابل ته راځي چې وړمه ورځ یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړل چې ازبکستان به د پورونو نه ادا کېدو له کبله په افغانستان برېښنا پرې کړي. خو نن یاد هیواد ویلي سره له دې چې افغانستان د برېښنا له درکه پوروړی دی خو پر دغه هیواد برېښنا نه پرې کوي او د تیر په څیر ورسره ښې اړیکې غواړي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده زموږ په چینل کې ګډون وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ.